درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د نن مهمو خبرونو ته. ملا برادر وایي امنیتي ارګانونه د له زورواکو څخه د برېښنا پورونو راټولولو کې همکاري وکړي. د طالبانو ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې له زورواکو او دولتي ادارو څخه د برېښنا پورونو راټولولو کې همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي معاونیت دفتر په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دغه کمیسیون کې پریکړه شوې چې امنیتي ارګانونه باید له دولتي ادارو او زورواکو څخه د افغانستان برېښنا شرکت د مقرضیتونو په راټولولو کې له برېښنا شرکت سره جدي همکاري وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي د نجونو ښوونځي دې په بشپړه توګه پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر دیبورا لاینز په وروستیو ورځو کې له ګڼو افغان چارواکو سره کتلي او د نړیوالې ټولنې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. نوموړي پر افغان حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي او پرېږدي چې دوی کار او زده کړو ته ادامه ورکړي. عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي د امریکایي دسیسې ضد لاریونونه پراخ کړي. عمران خان له خپلو پلویانو د لاریونونو د پراخولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ادعا کړې چې ګواکې د حکومت د امریکا له لوري ختم شوی او په خبره یې پلویان یې باید د روانې سپینې کودتا پر وړاندې ودرېږي. هغه له خپلو پلویانو مننه کړې چې د امریکایي دسیسې ضد لاریونونه کوي او په خبره یې د دې کودتا مشري هغه کسان کوي چې باید په زندانونو کې پراته وي. جنرال سادات وایي ډیر ژر به د افغانستان د مخکنیو ځواکونو د انسجام بهیر پیل شي. د افغانستان د مخکني حکومت د پوځ جنرال سمی سادات وایي چې د مخکني حکومت له یو شمېر لوړپوړو جنرالانو، افسرانو او سیاستوالو سره مذاکرې روانې دي او په خبره یې د مخکني افغان پوځ د بیا انسجام بهیر به ژر پیل شي. ښاغلي سادات امریکا غږ ته وویل له اختر وروسته به د امنیتي ځواکونو د انسجام طرحه جوړه شي. موږ په دریو پوځي، سیاسي او مدني برخو کې خپل اقدامات پیلوو. یوې چینایي کمپنۍ افغانستان کې د انرژۍ برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د پاور چاینا په نوم یوې چینایي کمپنۍ د افغانستان د انرژۍ په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د پاور چاینا شرکت چارواکو کابل کې د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چمتو دي چې افغانستان کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د انرژۍ سرپرست وزیر افغانستان کې د پانګونې لپاره د دې چینایي کمپنۍ د چمتووالي هرکلی کړی او ویلي دي چې د امنیت په ټینګېدو سره اوس مهال په ټول افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره شوې ده. دواړو لورو هوکړه کړې چې په دې برخه کې موافقې ته تر رسیدو پورې ورته لیدنو کتنو ته ادامه ورکوي. او وروستی خبر دا چې د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغانستان کې د ښځو کرکټ څارو. د کرکټ نړیوالې شورا وایي چې افغانستان کې د ښځو کرکټ پراختیا سر یو نارینهو لوبډلې سره مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې ده. قدرمنو لیدونکو دا د نن ورځې خبري ټولګه. تر بیا نورو مهمو خبرونو چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.